په موقع نبی علیہ السلام ناستو یو کافر و هغې اجازت وغوښته یو خراب سړی چې دې کله راته او اجازت یې غوښت نو نبی علیہ السلام او فرمایل بئس اخو العشیره یره دا د خپل قوم خراب سړی دی دا د خپل قبیلې ډیر خراب سړی دی چې را دننه شو نو نبی علیہ السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې او خوږې پستې خبرې وکړې د مینې خبرې وکړې چې دا سړی باروت نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضور پاک ته وایي وی دا الله رسوله چې هغه نور راغلی نو تا د هغه په حق کې څومره تیزه خبره وکړله چې دا د قوم خراب سړی دی او چې را ننوت نو النت له الکلام نو بیا دې ورسره دومره نرمې او خوږې پستې خبرې وکړې دا ولې حضور پاک فرمایل ای عائشه وی خراب سړی هغه کس دی چې د هغه مجلس ته څوک نه راځي څوک ورسره ناسته نه کوي که ورسره کښېنم نو ټک را کوي که ورسره کښېنم نو عیب راکې راوباسي که ورسره کښېنم نو بد راته رارسوي که ورسره کښېنم نو څه ناسه راته وایي نو هغه سړی چې هغه سره څوک کښېني نه خلک د هغه مجلس ته نه نږدې کېږي خلک د هغه خوا پرېږدي او تښتي ته دا خو خراب سړی دی نو زه داسې خوی ولې خلکو سره استعمال کم چې بیا ما ته څوک را نږدې کېږي نه ګوره څومره ښکلې خوی لیکن هغه چې نو بیبي ته ښکاره کړه خبره چې ګوره سړی مسلمان نه دی کافر دی ښه او سړی منافق دی مسلمان نه دی ګوره ځان ته ساتي نو ګوره پشي شی د هغه متعلق سړی خراب و د پیغمبر طریقه نه ده چې خلکو ته وایي چې ګوره دا کافر دی ځان ته ساته اوس هم یو سړی کافري نو پکار دی چې مونږ ووایو یو بل ته چې سړي نه ځان ساته لیکن دننه ورسره څومره نرم او ښایسته ښکلي خوی وچلو هغه انسان چې د هغه د ژبې نه او د هغه د ګنده خبرو نه خلک د هغه مجلس ته هغه ته نه نږدې کېږي که ورنږدې کېږي هم ورسره ټک راله نه کوي خامخا مې شرمۍ رسوا کوي مې څه د سره کښېنم وایي دا هم خراب سړی دی د مینې جون او د محبت جون دا حضور پاک تیر کړی دی او قسم په خدای چې په مینه او په محبت کې کم برکت دی او کم سکون دی او کم خوشحالي ده دا په بل شي کې نشته هر صحابي د نبی علیہ السلام به دا سوچ کو چې د ټولو نه زیاته مینه د پیغمبر علیہ السلام ما سره ده هر صحابي به په دې سوچ کو چې د ټولو نه زیات محبت ما سره دی او د ټولو نه زیات ورته زه نږدې داسې طریقه به د صحابو سره شمیره ده که چا به سختي وکړه د نبی علیہ السلام سره نو مسکې به شي ورسره دومره ښکلی جرم او که یو بل سره صحابو کم حالات تیر کړي دي نو د پیغمبر علیہ السلام مبارک د زندګۍ نقشه به خپله کړې ده یو بل سره هم د مینې او د محبت ژوند تیر کړی دی دو کسانو صحابه دي یو حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث دی او یو حضرت عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه په جمعات کې دواړه سره پشور شو د یو په دې بل قرض پورې بخاری شریف کې راځي دته مال خپل قرض راکا خیر غلیت الکل خشور جوړ شو نبی علیہ السلام مبارک په کوټه کې جمعه سره خوا کې کوټه مبارکه و چې دا کم کې دفن دی نو فورا را پاسېده او د کوټې د دروازې پردې اخوا کړه او آواز یې وکړه دا ولې وی سپی مې قرض دې نه راکوي ای کعب ابن مالکه چې د چا قرض و هغه ورته وی لبیک جی الله رسوله وایا وی ضع من دینک هکذا وی نیم قرض ورته معاف که وی قد فعلت یا رسول الله نیم مې ورته وبخه ابل ته وی قم فقضه وی پاسه دا باقي نیم ولا ورکه وی خد الله رسوله وربکم خبره ختم شو جګړه ختمه شوه دې ته مینه وای دې ته محبت وای یو بل سره مینه او یو بل سره محبت کول حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها متعلق بعض کسانو هغه الزام ولګو خطرناک الزام زما قسم دی چې حضور پاک په جون کې دومره چته نه دی خپه شوی